قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دلته وی چې کله واو ساکن او مخکې حرف باندې پیښ وي لکه المغضوب، یا ساکن مخکې چې زیر وي نستعين. الف کله چې الف ساکن بې جټکی وي مخکې ته نه زور وي، الف ساکن بې جټکی. کله چې جټکا واخلي نو دا به الف نه وي، څه شی وي؟ او دا ما درته وویل چې دا هغه اصطلاح چې موږ په ډېر وخته پورې یعنې ډېر معلومي دي چې مولانا صاحب اشرف علي تانوي په وخت کې الف او حمزه کې چا فرق نه کوو، ځکه ده ورته د جټکې او د بې جټکې نوم ورته ورکړی ده. جټکه په حمزه کې ده، جټکه په الف کې نشته. صحیح شو؟ نو پخوا تقریبا د الف او د حمزه او ترمنځ فرق هم چا نه کوو، پخواني کتابونو کې ټول همدقسې لیکل شوي دي. نو اوس دا خبره چې حمزه مستقل حرف ده، په مخارجو کې هم ګوره حمزه مستقل حرف ده او د حلق نه ادا کیږي او الف د جوف نه ادا کیږي. حمزه چې د محققو کې ده او الف چې د مقدرو کې ده، نو جدا ده. نو چې جدا ده نو جوف نه چې کوم ادا کیږي نو دا الف ده. الف بې جټکې به دا بې جټکې ټکي به موږ او تاسو ختم کوو. الف کې خو جټکه نه وي نو الف ځکه موږ اوس الف او حمزه پیژنو، الف او حمزه پیژنو، دې کې خو بېچاره نور خبره نه وي. د حمزه او الف ترمنځ فرق موجود ده. یعنی الف هغه ته وایي چې خالی وي، د حرکات او سکناتو نه خالی وي، نه حرکت ولري او نه سکون ور باندې راشي او نه تشدید ور باندې راشي، نو دې ته به څه ویل کېږي؟ الف ویل کېږي. یعنی جوف نه ادا کېدونکي حروف درې شول: واو ساکن ما قبل ضمه، یا ساکن ما قبل کسره، الف خالی ما قبل فتحه. نو دا درې واړه د الف سره ملګري شول، نو دې ته ویل کېږي حروف مد. په همدې شرایطو باندې دا حروف مد دي. او حمزه خو حرف مد نه ده، حمزه حرف مد نه ده. د جټکي مثالونه دلته هغه کې ورکړي دي، لکه الحمد کې اوس دلته حمزه متحرکه ده، خو متحرک حالت کې حمزه هم جټکه نه خوري. حمزه چې جټکه خوري د سکون حالت کې خوري. یا موږ تاسو کله چې حمزه خبره کوو موږ وایو چې حمزه دوه قسمي، د جټکې والا حمزه او بغیر د جټکې والا حمزه. او الف نه الف نه او د الف سره د پیژنګلو دپاره حمزه سره یو ځای شوی ده، کنه الف هغه سره هیڅ اړخ نه لګوي، مستقل حرف ده. کومه حمزه جټکه خوري چې ساکن وي، کومه حمزه جټکه نه خوري چې متحرک وي. لکه الحمد کې متحرک ده نو جټکه نشته، بأسن کې جټکه شته ولې چې ساکن ده. بیا وایي دواړو الفو ته حمزه ویل کېږي. کتاب عبارت هم فکر ده، یعنی ساکن حمزه ته هم الف ویل کېږي، متحرک هم. دواړو الفو ته حمزه، یعنی دا الفونه نه دي په اصل کې. موږ چې ورته الف وایو نو دا الف نه ده، دې ته څه ویل کېږي؟ حمزه. موږ ورته غلط وایو، موږ ورته غلط وایو. الحمد کې وایي الف لام زبر ال، ما مولوی صاحب ښودلی، تا مولوی صاحب ښودلی، تا قاري صاحب ښودلی، غلط دی ښودلی. دا الف الحمد کې چې کوم دا څه شی ده؟ حمزه ده. الف د زم نه وایي، مولانا صاحب اشرف علي تانوي صاحب وایي دا الف نه ده. خو زه ورته اوس هم لګیا یو چې ورته هغه ده نو جنګ در سره کوي، وایي ته ما نه ښه پوهېږې. اوس ورته خپل ځان مخې ورته اشرف علي تانوي صاحب دې سره مقابله نه شي کولی. صحیح شه ورته ده ورته الف نه دي ویلي، ده ورته ده لیکلي دا حمزه ده، ته څنګه ورته الف وایې؟ مطلب دا دی چې زموږ ستاسو په نصاب کې مشکلات شته، انشاءالله 90% حل دي، صرف 10% پاتې دي. 10% پاتې دا انشاءالله ستاسو د ځوانانو په مټ باندې به هر کور ته انشاءالله دغسې قرآن رسیږي. الله تبارک وتعالی دا مدارس چې څومره دي ټول آباد لري، هر څوک په خپل برخه کې کار کوي، خدمت کوي. نن نه 15 کاله مخکې یو صورتحال و، 10 کاله مخکې بل صورتحال و، 20 کاله مخکې بل صورتحال و. زه چې اول ځل دپاره د پاکستان چې دلته راغلم په لغمان کې تجوید چا نه پېژندل، سره تجوید چا نه پېژنده. د اول ځل دپاره په لغمان کې چې کله ما درس شروع کړ
دغه ابن سینا نه د ابن سینا دلته یو موسسه وه دغه موسسه کې ما درس شروع کړ دا اوسنی دا د پوهنتون رئیس چې د قاري صاحب محب الله دا زما د هغې زمانې شاګرد ده یعنې هلته ما سره درس ویل والحمدلله نن یو تصور جوړ ده نن یو تصور جوړ ده نن که په مسجد کې څوک امام هم ساتي امام اولنې خبره ده چې تجوید یې وګورئ عامي سړی به وي تجوید به پېژنې خو په دې پوهېږي تجوید یو شی ده چې قرآن پې څه کېږي صحیح کېږي یو تصور جوړ ده ماشومان قاعدې ته خلک وایي قاري صاحب ته کښېنوه په دې باندې پوهېږي چې دا ملا صاحب چې مخکې څه ویلی نو هغه غریب هم ملامت نه ویلی نو ویل شوی نو الحمدلله یو تصور جوړ ده یو تصور جوړ ده د علم التجوید په ارتباط باندې یو تصور جوړ ده او مدارس دي او الله دې دا مدارس آباد لري الله دې دا هغه نظامونه چې د مدارسو تر شا ولاړ وي او مدارس حمایه کوي لکه دا اوس الله دې تر قیامته پورې قایم او دایم ولري انشاءالله دا نور به ترقي کېږي دا به نور به مخکې ځي مشکل به موږ په مدارسو کې شته موږ مدارسو والا ته الله تعالی هدایت راکړي چې موږ هم په صحیح طریقې باندې کم چې زموږ اساسي ذمهواري د هغه څه شی کو ادا کو ښه خبره دې پوره د حمزه او د الف خبره راغله دلته اوس وایي پورته چې کوم واو الف او یا ذکر شو دې ته حروف مده وایي بل نوم یې چې ده او بل جوفیه مده ورته ځکه وایي چې مد ورباندې کېږي او هوایه ورته ځکه وایي چې اواز یې په هوا کې ختمیږي دا هغه وجه تسمیه ده دې ته وجه تسمیه وایي ولې ورته هوایه وایي ځکه اواز یې په هوا کې ختمیږي ولې ورته مده وایي ځکه چې مد ورباندې کېږي ولې ورته جوفیه وایي ځکه چې جوف نه ادا کېږي صحیح شو نو د دوی تفصیل به انشاءالله د مد تفصیل وروسته راځي هلته بیا دا خبره کوو لکم ساکن واو نه مخکې چې زور وي او د کم یا ساکن نه مخکې چې زور وي یعنی فتحه وي واو ساکن ما قبل فتحه یا ساکن ما قبل فتحه دا ګوره واو ساکن ما قبل ضمه یو حکم لري واو ساکن ما قبل فتحه بل حکم لري یا ساکن ما قبل کسره یو حکم لري او یا ساکن ما قبل فتحه بل حکم لري په هغه صورتونو کې خدا مدو واو ساکن ما قبل ضمه یا ساکن ما قبل کسره مدو کچېرته واو ساکن او یا ساکن ما قبل فتحه واو نو بیا به دغه صورت کې دته ویل کېږي حروف لین حروف لین دا د کتاب خپل طرز ده په د په طرز باندې موږ ورغو الحمدلله دا موضوع تاسو په ذهن کې مخکې نه پراته ده چې دی په هر ځای کې وایي دي خو موږ به خپل هغه ترتیب ځکه هغه ترتیب تاسو په ذهن کې اوس څه شی ده ناس ده حروف لین خو پیژنئ که نه نو د دې تفصیل هم بیا وروسته راځي او مالته به سره خبره کوو دا اول نمبر مخرج جوف او په جوف کې همدغه خبرې وي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین